د هیواد د پرمختګ مهم خبر خوست کې د یو کانال جوړېدو چارې پیل شوې دي. دا چې څه وخت او څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د خوست ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د 94,000 ډالرو په لګښت د یو کانال جوړېدو چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت د شمال خرم فرعي سندیزي حوزې مسؤلینو ویلي چې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د اریخیلو او کچخیلو کیلو ګډ کانال چې 1200 متره اوږدوالی لري د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې او مالدارۍ سازمان له لورې د شاوخوا 94,000 ډالرو په لګښت رغول کیږي چې چارې پرون پیل شوي او د 5 میاشتو په موده کې به بشپړې شي. د معلوماتو له مخې د یاد کانال څخه 102 هکټاره ځمکه خړوبېږي او دغه راز 210 کورنۍ به له اوبو ګټه واخلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.